السلام علیکم ملګرو. افغانستان کمال کو والله چې کم ټیم نه چې افغانستان ټیم یې د افغانستان کرکټ فینس د افغانستان د کرکټ مینوال چې د کم ټیم نه یې چې نیوزیلند ټیم ډېر سخت ټیم دی په دغه ورلد کپ کې د افغانستان په ګروپ کې ویسټ انډیز هم سخت کار کېده خو که ویسټ انډیز او نیوزیلند ته موږ ګورو نیوزیلند ټیم د هغې نه ډېر زیات سخت دی خو افغانستان ټیم هغه میچ وګټو ټولو هیوادوالو ته ټول افغانستان کرکټ فینس ته ټول د افغانستان کرکټ مینوالو ته د ډېر مبارک کې سپیشل زما طرف نه دغه مبارکي در واخلئ چې افغانستان ټیم نیوزیلند ته صرف شکست نه صرف ماتې نه بلکې یو غټه ماتې ورکړله ډېره غټه ماتې ورکړله افغانستان 150 هدف ورکړو او نیوزیلند ټیم صرف او صرف په 15 سکور باندې وکړو په څلورو اتیا سکور باندې افغانستان ټیم دغه بل میچ هم وګټو لکه څنګه چې یوګنډا ته غټه ماتې ورکړې وه داسې نیوزیلند ټیم ته هم غټه ماتې ورکړه افغانستان ټیم په دغه میچ کې مهم رول چې دی په بیټینګ کې اول به هغه ویم چې هغه د ابراهیم ددران او رحمان الله ګربز سټارټ دی چې هغه ډېر ښه سټارټ اخلي 100 نه برابره سکور کوي 100 نه برابره مطلب پارټنرشپ کوي 103 سکور نن پارټنرشپ وشو افغانستان په 15 اورونو کې مطلب دا کم سکور دی که نه خو که دلته موږ تاسو وګورو 10 وکټې افغانستان سره پاتې وي په 15 اورو کې آخري 15 اورو کې افغانستان 9.50 سکور وکړه 10 سکور پر اوور افغانستان ټیم واخیستل مطلب یو ښه ټوټل یې ورکړو نو چې کله ټیم سره وکټ وي نو دلته که 15 اوور پاتې نو وکټ هم پاتې نو افغانستان ټیم به یې کولی شي چې یو ښه ټوټل ورکړي بل ټیم ته نو رحمان الله ګربز مینوال ته د ابراهیم ددران مینوال ته فتحق فاروقي پکې نن ډېر بهترین بالینګ کړی دی 100 وکټې بیا واخیستلې په تېر میچ کې 15 وکټې اخیستې وي ټاپ پوزیشن باندې دی دا ټیم په بالینګ کې راشد خان نن بیا بهترین بالینګ وکړو 100 وکټې واخیستې محمد نبي 2 وکټې واخیستې بدین نایب په سلیپ کې ډېر ښه کیچ واخیستو ټولو هلکانو مطلب ښه برفور خواري وکړله ښه بیټینګ ښه بالینګ ښه فیلډینګ هلکانو وکړو نو همدغه و چې نیوزیلند ته ماتې ورکړله په 100 سکور باندې نو افغانستان کولی شي چې سوپر 8 ته کوالیفای وکړي بیا سوپر 4 ته کوالیفای وکړي نو ټولو هیوادوالو ته د مبارک یو ځل بیا چې افغانستان نیوزیلند میچ چې کوم و د هغې نه زما میره یاره کېده چې او نیوزیلند او افغانستان څنګه میچ وګټي څنګه سکور به افغانستان وکړي څومره ټارګېټ به ورکړي مطلب څنګه به نیوزیلند وکړي خو هغه ټول کارونه الله پاک وکړو نو بیا دې ټولو هیوادوالو ته مبارک وي او د الله شکر ادا کول پکار دی چې افغانستان ورسز نیوزیلند چې کوم میچ هغه په خیر خیریت سره ختم شو افغانستان په دغه کې جیت حاصل کو افغانستان بریا حاصل کړه افغانستان شکست ورکړو په 113 رنونو باندې نیوزیلند ته او افغانستان مخکې سفر چې کوم دی هغه انشاءالله وسان شو د راتلونکي میچ د بریا په هیله باندې راتلونکي میچ په 16 د جون باندې د افغانستان هغه پی ان جی سره دی د هغې دپاره هم دعاګانې کوم چې افغانستان هغه موږ وګټي او ټاپ 8 ته افغانستان انشاءالله داخل شي د افغانستان د بریا په هیله زموږ دغه پیج کې مسته د ملګرو دغه ویډیو سره ډېره شیر کړي تقریبا زموږ په دغه پیج کې 8,000 فالوور دي او تقریبا ویډیو 1500 کسانو ته هم نه رسېږي ویډیو سره ډېره شیر کړي د افغانستان د بریا په هیله باندې شیر کړي چې افغانستان میچ ګټلی دی د ویډیو کتلو ډېره مننه د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړي زموږ پیج هم سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره نور ښه وخت ولرئ د الله په امان